د شاوخوا یوې میاشتې په تېرېدو سره لیکوال شاعر او د مینې مجلې مسؤل عزت الله ځواب لا هم د طالبانو زندان کې دی. د ټولنیزو رسنیو یو شمېر فعالینو په خپلو پاڼو د نوموړي د خوشي کېدو په تړاو د رئیس عزت الله ځواب تر عنوان لاندې کمپاین پیل کړی او له طالبانو یې غوښتي چې دغه بې ګناه انسان ته اجازه ورکړي څو خپلې کورنۍ سره یوځای شي. د حافظ حمیم په نوم شاعر او لیکوال لیکلي د ځواب بندیتوب دې ته پلمه جوړول دي چې د مینې مجله بنده کړي. مینې یوازینۍ خپلواکه مجله ده چې د تیارو په دې عصر کې رڼا خپروي. د افکارو تنویر په دیکتاتورۍ کې جرم ګڼل کیږي. خبریال سمیع یوسفزي بیا غوښتنه کړې چې هیله ده دغه بې ازاره انسان خپلو کوچنیو ماشومانو او فامیل ته راخوشي کړي. د نصیر امانی په نوم یو فعال لیکي هغه طالبان چې د دې ادعا کوي چې 52 هیوادونو ته یې ماته ورکړي نن د عزت الله ځواب له شعرونو ویره لري. عزت الله ځواب شاوخوا یو میاشت وړاندې هغه مهال د طالبانو له لوري ونیول شو چې له کابل نه ننګرهار ته په لاره و. له ملتیا مو مننه.